دا ورو سوال کړی دی چې هر شپه تهجد کول چې سړی و چې زه به هر شپه تهجد کوم یو شپه به مې نه پرېږدم دا به صحیح طریقې که نه دا به بدعت کې راځي او یا دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر شپه تهجد کړي دي که نه کله به یې کول او کله به یې پرېښودي الجواب اصل دا دی اصل او قانون چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هر شپه تهجد کول او ځکه د عایشه رضی الله عنها حدیث دی په صحیح مسلم کې دی وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله یو کار کو یا یو مونځ به کو نو خوښه یې دا و چې په دې مونځ باندې همیشوالی وکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دینداري هغه دینداري خوښه و چې په هغې څه وشي همیشوالی وشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جذباتي دینداري نه و خوښه جذباتي دینداري لکه داسې جذبه پکې راشي او دوه درې ورځې ودرېږي تهجدو کې بیا بې پته هم نه لګي یا دا یو نیم راګرم شي زر داسې درسونو ته به را سټارټ شي او ځان له به ورسره کتاب هم والي او خط ته به چې بس که دی دقه دی هفته دوه هفتې بعد چې بیا ګوري بیا کله په یو سوړه کله به بله سوړه ورننوځي د الله دا دینداري نه ده خوښه او نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دینداري خوښه د الله او د الله د پیغمبر هغه دینداري خوښه ده چې هغه په هغې همیشوالی وشي اگر که هغه دینداري لګوي لکه یو سړی د شپې دوه رکاته تهجد کوي یا صرف څلور کوي خو په مخه یې کوي د هغې نه 100 درجه دې نه زیات غوره دی کم سړی چې میاشت کې داسې جذباتي شي او یو شپه راپاسي اته رکاته وکړي یا 12 وکړي یا 100 وکړي د هغه نه دغه 2 رکات والا د هغه نه دغه 4 رکات والا غوره دی هغه سړی چې روزانه د قرآن یو مخ و یو د هغه سړي نه غوره دی چې هغه په میاشت کې او 2 میاشتو کې یو سپاره داسې د ورځې ختمه کړي چې ګرم ګرم شي هغه سړی چې هغه روزانه یا 2 ورځې بعد یا 3 ورځې بعد یو 100 ریاله یو 50 روپۍ یو 10 روپۍ ورکوي او دې طریقه ده د غوره د هغې نه چې هغه یو کال ته ډډه لګولې ده چې رمضان به راځي او زه په رمضان کې یو 200 روپۍ یا یو 1000 روپۍ ورکوم هغه نه دغه یو غوره غوره ولې دی زه راته یو فایده ذکر کړم ګوره لکه ډېرې وجې دي چې غوره ولې ما یو حدیث کې ذکر کړی هم دی یو حدیث شرح مونږ کوله ما به یې کې ذکر کړی خو صرف یو وجه ذکر کوم هغه دی چې دې سړي له به مرګ راشي او دی به په دې حال دې سړي له به مرګ راشي او دی به په دې حالي او د هغه بل څه پته لګي او جذبه ده راګرم شو اوس پته نه شي چې دې وخت کې مرګ راځي او که نه راځي او د عمل همیشه ولا خو دی نه نو عائشه رضی الله عنها وی د حدیث مې دې دپاره وی کان اذا غلبه نوم او وجع عن قیام اللیل کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې به پې خوب زورور شو رپا به نسېدو تهجدو له یا به بیمارو صلى من النهار 12 ركعة نو بیا به سحر له د ورځې سبا له د ورځې 12 رکعاته لمونځ وکړو ولې 12 ځکه چې د شپې به 11 کول د شپې به 11 کول او ځکه دا د بعضو علماو قول دی چې ویتر د نه پاتې شي نو دا به بیا طاق نه کوي دا به جفت کوي لکه یو سړی د شپې 1 رکعت ویتر کوي نو د ورځې به څو کوي 2 چې 3 کوي نو 4 چې 5 کوي نو 6 ځکه چې دا ویتر د شپې او ویتر د ورځې هغه په اختتام کې دی که نه د ماښام دا مونځ چې د ویتر نه دغه په اختتام کې دی بس نو د ورځې ته بل ویتر مونځ مه کوئ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به 11 کول بیا به 12 کول مقصد زما څه دی حدیث راوړو امین ما دې لپاره حدیث نه راوړو چې لږ دی چې فهمې شي ما دې بنیادي مسلې دپاره راوړی څه مسله دلته استاد جي کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به همیشه قیام اللیل کوي دلیل پې دا دی چې عایشه رضی الله عنها وایي چې کله به ترې پاتې شو نو بیا به د ورځې قضا راوړه یعنې دومره اهتمام یې کوه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هره شپه تهجد کړي دي او که چېرته پاتې شوي دي بیا د ورځې هغه ورد هغه عدد هغه شمار هغه پوره کړی دی نو هره شپه مونځ کول د تهجدو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده او څوک چې په دې باندې عمل کوي الله به له لوی اجر ورکوي د تهجدو د مونځ او د قیام ده دا ګورې صرف د رمضان په میاشت پورې خاص نه دی ګورې رمضان او غیر رمضان د مسلمان طریقه داره چې دی به تهجد کوي نو انسان له پکار دي چې ځان له یو برخه
یو ورد هغه وګرځئ که هغه لږ ومي څه خبره نه ده هېڅ خبره نه ده هغه دې څه لږ دي خو چې پاتې کېږي دننه 4 رکعته کوه 6 کوه 8 کوه نیمه ګنټه بې لږ یاره که نیمه ګنټې نه تاسو راپاڅېدئ که نه نو ډېر څه پکې کولی شئ سهار منځه د راپاسې اذان نه نیمه ګنټه مخکې راپاس تهجد به پکې مو شي ویتر به دې مو شي او دعاګانې به مو غواړي په هغه ټیم کې په کوم ټیم کې چې الله د دنیا اسمان ته راکوزېږي او دا ووي که څوک زما نه څه غواړي چې زه یې وله ورکوم او دغه شان پکار دا ده غوره طریقه دا ده چې د ویترو دا مونځ موږ اخرې ته پرېږدو او دا زموږ د پښتنو دغه طریقه ده چې دوی چې څنګه ماسوته مونځ کوي نو ورپسې څه کوي ورپسې ویتر کوي نو د هغې یو وجه خو دا هم دی چې کوتاهي د تهجدو کې ځکه چې اکثر تهجد نه کوي دا حقیقت بله خبره دا ده چې عوام هغه څه کوي چې په څه علما د هغوی تربیت وکړي دا ګټه مسله ده عوام هغه څه کوي چې په څه طریقه باندې علما د هغوی تربیت وکړي نو چې علما او عوامو ته دا طریقه نه ښولي او هغوی ورته هم دا وایي چې بس دې ټیم کې وتر کوو ډزه او مولوي صاحب په خپله ځان له هغه هم محراب کې ولاړ یو هغه هم ډزه بس خبره ختمه شو نو دوی به صرف په دې باندې عمل وکړي نو غوره طریقه دا ده چې سړی وتر پرېږدي د شپې اخرنۍ برخې ته نو دی به د ویتر غم به ورسره دی به راپاسي چې راپاسېږي 2 رکعته به ورسره تهجد او بیا به ویتر او که څوک په ځان یېرېږي او نشي راپاسېدی نو بیا د ویتر ماسوتن مانځه نه بعد کوي والله اعلم